ملګرو تازه خبر راغی چې پښتنه ټیک ټاکره ګیلمن عایشه چا ویشتې ده او له دې دنیا څخه رخصت کړې ده دغه پښتني او عیاش ټیک ټاکرې ګیلمن په اړه باندې له سهار راځي پوسټونه کېدو خو موږ ویل چې کېدای شي دا دروغ او تصدیق شوی خبره نه وه. همدا اوس مو د ګیلمن په اړه باندې پوره معلومات ترلاسه کړل چې هغه چا ویشتې ده او مړه شوې ده، سبا به یې جنازه وي. ملګرو ګیلمن عایشه چا څنګه او په کوم ځای کې ویشتې ده د ګیلمنې د مرګ په اړه باندې دا مکمل معلومات په همدې ویډیو کې در سره شیر کوم. ویډیو کې را سره تر پای پاتې شئ چې تاسو یې هم په اړه باندې پوه شئ. قدرمن دوستانو، لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې ګیلمنه په ټیک ټاک باندې لایف راتله او یوه ډېره عیاشه او ګندک ټیک ټاکره وه او تر ټولو نه د افسوس خبره دا وه چې له هغې سره د پښتني نوم تړلی و او په ټیک ټاک باندې هغه ګندګیري او فحاشي کوله چې هیڅ د لیدلو او اورېدلو نه وه. تاسو ته به یاد وي چې څه موده وړاندې شاهنام خان هم په ګیلمنې باندې فایار کټ کړی و او روزانه به د مردان او چارسدي کچریو ته راتله. ډېرو خلکو د حکومت پاکستان څخه هم همدا وغوښتل چې ګیلمنه باید له دې ګندګیري او فحاشي څخه رامنې کړي او په ټیک ټاک باید داسې ګنده کنټینټ شیر نه کړي. دغه پښتنې فحاشي ټیک ټاکرې ګیلمنې ته چې بچا هم نصیحت کوو چې دا ګندګیري په ټیک ټاک کې مه کوه، نو دې به سمدستي وویل چې په ما کې زور ده، د ټولو د لاس خلاص وي، که په چا کې هم زور وي نو ما دې منع کړي. د حکومت لخوا هم دغو عیاشو او ګنده ټیک ټاکرو ته وارننګ ورکړل شو چې په ټیک ټاک د داسې بېهوده او ګنده کارونه نه کوي. د خیبر پښتونخوا پولیسو ځینې داسې ټیک ټاکران ونیول او هغوی باندې توبه وایستله، خو د ګیلمنې او ټلوفرې او سارا کیټیکي فیملي ټیک ټاکرو په شان ګنده او فحاش ټیک ټاکرو پښتونخوا پرېښود او پنجاب ته لاړل او بیا به یې له پنجاب څخه داسې ګنده او فحاش ویډیوګانې جوړولې چې پښتانه به یې پرې شرمول او پښتنو ته به ویل چې ستاسو د لاس خلاص وي، چې څه هم کولی شي ویې کړئ. او ټلوفره که تاسو ته یاد وي تېر کال د خپل خاوند له لاسه ووژل شوه چې هغې هم دغسې ګندګیریانې او فحاشیانې کولې او دا د نن د ګیلمنې نمبر هم راغی، هغه هم خپل انجام ته ورسېدله او الله دې وکړي چې دا ټلوفرې او ګیلمنې په شان باندې د سارا کیټیکي نمبر هم ډېر ژر راشي چې پښتانه له دې ګند څخه خلاص شي. قدرمن دوستانو، تاسو یې په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظر مو را سره په کمنټ کې خامخا شریک کړئ.